بایزید بستامي رحمه الله یو لوی عالم او بزرګ تېر شوی دی. د ده په زمانه کې په علاقه کې هلته یوه ډمه اوسېدله، نو دې ډمې به خلکو سره زناګانې کولې، چې چا سره په 100 روپۍ جوړه شوه نو یا به یې خلکو سره زنا کوله. نو څوک راغی بایزید بستامي رحمه الله خبر کړو، ورته ویې چې دلته یوه ډمه ده او دغه خلکو سره زناګانې کوي، ټول ځوانان یې ګمراه کړل. نو بایزید بستامي رحمه الله انتهایي زیات خفه شو او راغی غوښتل چې د ډمې اصلاح وکړي او د ډمې د کور مخې ته یې مسله واچوله، هغلته کېناست او تسبیح ورسره دي، تسبیح اړوي. هر یو زناکار ځوان چې راځي ګوري چې د ډمې د کور مخې ته بایزید بستامي رحمه الله ناست دی، نو هغه ته به حیا او شرم ورغی او وتښتېدو، ځکه بایزید بستامي رحمه الله لوی مشهور شخصیت و، خلکو ټولو پېژندو چې دلته لوی بزرګ ناست نو څنګه به زه دروازه ټک ټک کوم او چې زه او دا د ډمې کور خو ټولو ته معلومه ده د زناکارې ښځې یوه خلک وایي چې دا زنا ته راغلی. نو په هغې وخت کې هغه خلکو کې حیا انتهایي زیاته وه چې عالم او نیک شخصیت به یې وکتلو د هغه نه به یې حیا کوله. اوس خو عالم ولاړي که سندرې چالانې کړي لږ نور هم زور ورکړي، نور هم تیز کړي، د عالم نه د خلکو اوس حیا نه کېږي. خبره پوه شوې؟ دا ځکه چې هغه زمانه نبي علیه الصلاة وسلام ته نږدې وه. دا زمانه چې د نبي صلی الله علیه وسلم زمانې نه څومره لرې کېږي دومره په خلکو کې هغه د دین نه لرېوالی راځي، د دین هغه سپکوالی پکې راځي. به هر حال عزتمندو دغه بایزید بستامي رحمه الله هلته ناست دی، خو یو ځوان راځي بېرته ځي، یو بل راځي بېرته ځي، بل راځي بېرته ځي. دا ډمه دننه د خپلې خادمې سره ناسته ده او خپلې خادمې ته وایي چې نن خو یو ګاک هم رانغی، مخکې یو په لسګونو او په شلګونو کسان به راتلل او زناګانې به یې کول، نن خو یو ګاک هم ونه لګېدو، دا څه حساب دی؟ نو هغه ډمې ته چې ته بیرون ووځه معلومات وکړه چې څه خبره ده. نو چې ډمه بیرون کله راغله دا وینځئ چې ګوري د دروازې مخې ته بایزید بستامي رحمه الله ناست، نو هغه دستي داخل لاړه، ورته ویې چې خاورې به څوک راشي، د دروازې مخې ته بایزید بستامي رحمه الله ناست، لوی بزرګ دی، هر یو ځوان چې راځي ګوري نو بېرته تښتي. نو هغه ډمې د خپلې وینځې ته وایي چې د بایزید بستامي رحمه الله ته وایي ورته که زنا کې راشه او که نور زموږ د دروازې نه مخې نه پاس زموږ دا کار مه خرابوه، دا خو زموږ روزګار دی. نو د بایزید بستامي رحمه الله دې ډمې ته وویې چې ته د خپلې د مشرې ته ووایه چې کومه ستا مالکه ده چې ستا د پیسو سره کار دی، وایي زه به تا ته روپۍ درکړم نن شپه زه درځم. هغه ورته صحیح ده. نو بایزید بستامي رحمه الله په دغه شپه باندې د ډمې میلمه شو. ډمې وایي چې زموږ د پیسو سره کار دی، موږ خو د اشخاصو سره کار نه دی، که پیر راځي او که ملا راځي او که امیر راځي، که هر څوک راځي زموږ د پیسو سره کار دی. خو په دغه شپه باندې بایزید بستامي رحمه الله ورغی. کله چې ورغی هغه هر څو روپۍ چې کېدې هغه یې دې ډمې ته ورکړلې. نو چې ور یې کړلې دا ډمه ورته وایي چې اوس وایه زه څه وکړم. نو دا بایزید بستامي رحمه الله ورته فرمایي چې ما خو ته ښه پېژنې، زه خو یو نیک او پاک شخصیت یم او بزرګ یم او خلک راته د عالم په سترګه او د بزرګ په سترګه ګوري، داسې کار وکړه زمونږ پاکي لکه ډېره خوښېږي، تا سره به خلکو د لاس ماس لګولی وي، داسې کار وکړه ته لاړ شه غسل وکړه او پاک کالي واغونده بیا راشه. هغې ورته ښه خبره ده ځکه تا ما ته روپۍ راکړې، نن شپه چې ته ما ته کومه خبره کوې هغه به زه کوم، د ښځه زر لاړه شه. نو ډمه لاړه غسل یې وکړه او پاک کالي واغوستل راغله. بیا یې ورته وویل چې مونږ بزرګان هر کار چې شروع کوو نو هغه په احتیاط او په نیکۍ سره شروع کوو، یو 2 رکعته مونځ وکړه ځکه ته خو هره خبره زما منې، ښه صحیح ده ځکه تا روپۍ راکړې زه به ستا خبره منم. دې ډمې ټیکری په سر کو، ځان یې په حجاب غوندې برابر کړو لکه زنانه چې عامې زنانه څنګه مونځ ته درېږي او د 2 رکعته مونځ نیت یې وتړلو او بایزید بستامي رحمه الله الله تعالی ته لاس پورته کړل. دا ښځه 1 رکعت یې وکړو، په 2م رکعت کې په سجده کې پرته ده او بایزید بستامي رحمه الله الله تعالی ته لاس پورته کړي، الهه زما خو دومره وسو، دا ډمه وه خلکو به ورسره زناګانې کولې، زما دومره وسو چې الهه نن شپه مې د زنا نه منع کړله او تا ته مې په سجده کړله، الهه نور ستا خوښه ده چې ته ورته هدایت کوي که نه کوي. بس د بایزید بستامي خو اولیاو د هغې دعا قبلېدله، الله تعالی یې دعا قبوله کړله. بس د دې ښځې په سینه کې الله تعالی یو نور او نورانیت ور واچوله، الله تعالی یې دغه ټول زندګي او دماغ او زړه یې بدل کړو. چې کله یې سلام وګرځول راپورته شوله نو بایزید بستامي رحمه الله ته وفرمایي چې زه دې نه بعد ستا په لاس باندې توبه کوم او زه بیا زنا نه کوم. وایي ولې تا خو مخکې زنا کوله؟ وایي بس ما ته یو حال او کیفیت راته احساسومه چې زه به دې نه بعد زنا نه کوم. په دې مونځ کې چې څومره لذت او خوند دی ما په بل ټول عمر کې نه دی کتلی. نو بایزید بستامي رحمه الله په لاس باندې دغه وینځه مسلمانه شوله. بیا د دغې توبې نه بعد علمای کرام فرمایي د دې وینځې په اولاد کې په لسګونو اولیاء الله تعالی پیدا کړل، په لسګونو اولیاء. دا توبې برکت چې الله تعالی ته رجوع وکړله.